نیم پرواز په څه وجه په ټلیفون کې پیدا کېږي او لامل یې څه دی او د کومو ځایو څخه دا مشکل پیدا کېږي. که چېرې دا مشکل سره مخ شو نو باید کوم ځایونه چیک کړو او څنګه یې جوړ کړو. سلامونه ملګرو، احسان الله همت یم. د یوې بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. ایدرو موبایل راته راغلی دی، یو مستري راوړی دی، د نیم پرواز سره مخ دی. پرواز حالت سیم کارت ور واچوې دا نو شی نه راوړي. نو راځو ګورئ چې کوی چې مشکل د کوم ځای څخه ورته پیدا دی. اکثره وخت هغه مشکلات چې پیدا کېږي په موبایلانو کې دا د اوبو په وجه پیدا کېږي چې اوبو تورولېږي پیدا کېږي. نو د میګر څخه استفاده کوو. کوم میګر طریقه نوې زده په ډسکریپشن کې لینک درته ایږدم د ویډیو، د هغه ویډیو تر پایه وګورئ. انشاءالله میګر په ټول شیانو په سر خلاص شي. اوس راځو ګورو یې. لاندې دغه څلور دانې کوچنۍ کیسیانې چې دي، دغه څلور، نو اکثره وخت مشکل په دغو څلور کې پېښ شي چې کله اوبه ورسي دوی ته 1.8 ولټه برق راځي. د دغه برق په خاطر باندې شاټي وکړي او هغه ځایونه یې سره خوړلي سي، پرې سي یا کاټ سي. نو په دا وجه که په دوی کې یوه دانه نه وي وصل، بیا د نیم پرواز سره ټلیفون وصل کېږي او د دا ځای څخه هم کله کېږي په مین بورډ کې، خو ډېر کم هلته دا مشکل پیدا کېږي، اکثره دلته پیدا کېږي. میګر به د ډي سي موډ ته ور واړوو او راځو ګورئ چې دلته 1.8 ولټه برق شته که نه شته. دغه څلور کوچنۍ ایسیانې چې دي دو څلورو سره ته باید 1.8 ولټه برق راسي. نو میګر چې په راسته په ولټ کې مهمه نه دی، صرف یو لاین پر بدني او یو به د ایسۍ په بغل کې چې کوم کوچنک سلب دی پر دا باندې کښېږدو او که سلب نه وي هغه پایانو کې تر ټولو ډبله وي، دا د کونج پایه ده، دا به چک کوو. دلته برق نه راځي، میګر به چک کوو. انشاءالله میګر جوړ دی. دې خوا څه بیا چک کوو. برق نشته، دلته هم نشته. نو دلته 1.8 ولټه برق نه راځي. کیدای شي هغه د پټۍ په وجه وي چې پټۍ اخیره نه وي یا بل مشکل وي. خامخا ټلیفون اوبو تورلېدلی دی، اوبه ورغلي دي، که نه یې کار نه پرېږدي. دا اکثره دا د اوبو څخه راپېږي. دلته چې کوم معمولي شاټي سته دا د بیټرۍ د جریان په وجه ده. نو اوس نشته، اندازه هم صحیح ده. خو دغه یوه ایسي چې ده زما خیال وصل نه ده، ولې دا 4.5 ده، هغه نورې 390 وې. باید دا ټولې په یوه مسیر کې سره وصل وي. دغه د کونج په ایسي کې څه مشکل شته. 390 ته ده او هغه چې 4.5 او دغه پټه چې ده برق هم په دا وجه نه راځي چې دا پټه لږ خرابه سوې ده. نو دغه ځای اوبو ډېر خراب کړی دی، ډېر هم نه دی، خو څه ناڅه یې خراب کړی دی. په دا وجه باندې 1.8 ولټه برق هلته نه ورځي او کټ ته هغه نورو ایسیانو ته. دغه یوه ایسي خو زما په فکر څه مشکل لري، ولې هغه وصل نه رامعلومېږي چې وصل ده. نو یو وار بیا نور ټلیفون بررسي کوو، وبیا ګورو چې په کوم ځای کې مشکلات شته یا نشته، څنګه دی. دغه ځای به زه برس کړم، پاک پې کړم. ښه په احتیاط سره یې برس کړئ. لاندې ځای کم ښه صحیح برس شي، ښه دی. ولې اوبه اکثره وخت دا ځایو ته مشکل پیدا کوي. راځو یو وار د مین بورډ خوا هم ګورو یا د تخت خوا چې هلته خو به اوبه نه وي ورغلي یا د بل مستري د خوا څخه به مشکل نه وي ورته پېښ شوی. دغه یو کاور خو ایسته کړی دی ځان تن د ایسیانو ده یا شیل چې ورته وایي. بخښنه غواړم، دغه ایسیانې ټوله تر نظر وباسئ چې اوبه نه وي ورغلي، که ورغلي بیا په برس باندې یې ښه صفا کړئ. انشاءالله دغه ته نه دي ورغلي. بیټرۍ یې خطا کوي چې کله دلته یو ځای چکوئ بیټرۍ خامخا خطا کوي، ولې کیدای شي شاټي وکړي.
دا پټ هم ښه تر نظر وباسئ چې اوبو مشکل نه یې ورته پیدا کړی، یا اوبه نه یې ورغلي دلته هم. یعنې ټوله تر نظر وباسئ ښه صحیح. که د اوبو اثرات پکښې یا اوبه یو ځای خراب کړی هغه پاک کړئ په برس یا ټینرو باندې. دغه کونج باندې یوه بله داسې سیس ده لکه په تخت کې چې ستا تقریبا 2-3 دانې فرق کوي. بعض موبایلان دلته په مین بورډ کې هم شته، نو دا هم چک کړئ. د دې ایسي او د هغې اندازه سره یو رقم دی، انشاءالله سره وصل دي، ته به خاص مشکل نه وي. انشاءالله په اندازه کې فرق نشته، هغه کومه اندازه شرطي چې پکښې وي هغه هم شته. هغه د بیټرۍ د جریان ده، نو دې خو ته مشکل نشته، مشکل په کټ کې دی. انشاءالله دلته دواړې ښه صحیح وصل دي. اوس بې هغه ایسي کې چې کوم مشکل شته، هغه د کونج په ایسي کې هغه بیا حل کړو. یو وار بیا زه په میګر باندې چک کوم چې ښه صحیح راته معلومه شي چې مشکل آیا دغه دی که نه دی. کومه د برق پایه چې ده د 1.8 ولټ ده. یو وار به د جوړې ایسۍ د چک کړو 390 اندازه د وهمه دی، او د خرابې ده 449 دی. نو دا د هغه ایسۍ سره وصل نه ده. دلته معمولا په د هر ایسۍ په بغل کې یو کوچنی سلف وي چې دغه دوې ایسیانې سره نښلوي، نو دوی سره وصل ده د سلف په واسطه یې. نو سلف نشته پکښې. تخت مې جوړ کړی ملګرو، خو په دا وخت کې یو ګراک راغی، ورسره په خبرو شوم، هغه ځکه مې د ویډیو څخه کټ کړی دی. نو ډېرې خبرې مو کړې دي، ویډیو اوږدېدله. اوس بیا چک کوو، بیا ګورو چې مشکل حل شوی که نه دی حل شوی. کومه چینل ته مې در سره سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، او کوم ویډیو خوښه شوه خامخا یې لایک کړئ در سره ملګرو. او که کومه پوښتنه یا نظر لرئ راته په کومنټ کې خامخا ولیکئ. او که چیرې داسې چې غواړئ د څه په اړه معلومات ترلاسه کړئ او غواړئ چې زه ویډیو درته جوړه کړم، نو په کومنټ کې راته ولیکئ د هغه موضوع په اړه، زه به انشاءالله یو ویډیو پر جوړه کړم. ملګرو ستاسو حمایت ته ضرورت لرمه، نو ویډیو خامخا لایک کړئ در سره. مشکل حل شو ملګرو، ټوله مشکل په دغه لاندې کټ کې و، په دغه ایسي کې. خو خامخا نور ځایونه هم ورسره چک کړئ چې بیا مو کار دوبارګي نه شي او مشکل درته پیدا نه شي چې کار مو زندمنی شي.